سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. زه مینه افغان یم. د جوماتونو په مدرسو کې د بالغو نجونو پر زده کړو بندیز ولګېد. د ارشاد، حج او اوقافو وزارت وایي چې بالغې نجونې یوازې د کابل ښار د جوماتونو مدرسو ته له ورتګ څخه منع شوي دي. د دغه وزارت لخوا په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د جوماتونو او حسینیو چارو د انسجام عمومي ریاست لخوا یوازې د کابل ښار په هغو جوماتونو کې چې د بالغو نجونو مدرسې پکې وي د نه ورتلو حکم شوی دی. سرچینې زیاته کړې د هغو ښځینه دیني مدارسو په اړه چې په جوماتونو کې نه دي هیڅ څه نه دي ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په ښوونیزو کورسونو کې هم د مسؤلینو د امر په اساس د نجونو زده کړو بهیر ځنډول شوی دی. متقي پاکستان ته ویلي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جنجالونه د هیچ چا په ګټه نه دي. د طالبانو په پاکستان ترمنځ له سرحدي شخړو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست نن په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې دوی پاکستان ته د یو مسلمان ورور په سترګه ګوري او دا هیواد باید همداسې وکړي. امیر خان متقي د یکشنبې په ورځ د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د مالیې د معافیت په غونډه کې وویل چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تاوتریخوالی د هیچ چا په ګټه نه دی او پاکستان باید له افغانستان سره متقابل تعامل وکړي. هغه زیاته کړه موږ خپل نږدې ګاونډي ته خبرداری ورکوو چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تاوتریخوالی د هیچ چا په ګټه نه دی. هغه چې وایي فشارونه کار نه کوي پر نړۍ غږ کوي چې د ستونزو د هواري لپاره له طالبانو سره تفاهم وکړي. هغه وویل پاکستان د افغانستان له لارې مرکزي اسیا ته ترانزیت کوي. افغان لوری هم حق لري چې د ترانزیت په برخه کې د پاکستان له لارې ګټه واخلي. د امیر خان متقي دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان په ځلونو طالبان د تحریک پاکستان یا طالبان په ملاتړ تورن کړي او ویلي دي چې دغه ډله د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. بلوچستان او وزیرستان کې 4 پاکستانی سرتیري وژل شوي. د بلوچستان او سویلي وزیرستان په بېلابېلو امنیتي پیښو کې د پاکستان د 4 سرتیرو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان ځایي چارواکي وایي چې په کیچ ولسوالۍ کې د ډونک او ګوګدان په منځنۍ سیمه کې وسلوالو کسانو د امنیتي ځواکونو پر کاروان برید کړی دی. سرچینې زیاته کړې چې په دې برید کې د یو افسر په ګډون 4 سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. امنیتي مسؤلینو ویلي چې په سیمه کې چاڼیز عملیات پیل شوي خو تر اوسه د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي او نه هم چا د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. خو تر دې مخکې د دا ډول بریدونو مسؤلیت د بلوڅانو د ازادۍ غوښتونکي ډلې اخیسته. د یو بل خبر له مخې د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه د خیبر پښتونخوا د سویلي وزیرستان په برمل سیمه کې د یوې کورنۍ 3 غړي وژل شوي دي. ځایي سرچینو رسنیو ته ویلي چې دوی وړمه ورځ د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي او پرون یې مړي ترلاسه شوي دي. بلینکن وایي افغانستان کې د ښځو پر کار بندیز به د بشردوستانه مرستو لیږد ټکنی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتوني بلینکن په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د اسلامي امارت د حکومت له لوري د ښځینه‌وو پر کار د بندیز پریکړه د افغانستان لپاره ویجاړونکې بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شنبه شپه د مرغومي 3 پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي په ژوره توګه دی ته اندېښمن یو چې د اسلامي امارت له لوري د ښځو پر کار بندیز به افغانستان کې میلیونونه کسانو ته د بشردوستانه مرستو د لیږد بهیر مختل کړي. انتوني بلینکن زیاته کړې ښځې په ټوله نړۍ کې په بشردوستانه عملیاتو کې بنسټیز رول لري او دغه پریکړه کولی شي چې د افغانانو لپاره ویجاړونکې وي. دا په داسې مهال کې ده چې بیګا ناوخته د اقتصاد وزارت د یو مکتوب په خپرولو سره په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. په دغه مکتوب کې راغلي چې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو له لوري د حجاب نه مراعاتول او د اسلامي امارت د قوانینو او مقرراتو د نه پام له امله جدي شکایتونه شوي دي. په سویس کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو لپاره د نوي جوړ شوي صندوق یا افغان فنډ پلاوی غړی شاه محمد محرابي وایي چې د افغانستان 3.5 میلیارډ ډالر شتمني چې د تسویه نړیوال بانک ته لیږدول شوې تر اوسه یې څه باندې 8 میلیونه ډالر ګټه کړې ده. نوموړی وایي لا تر اوسه د دغو پیسو د مصرف د څرنګوالي په تړاو څه پریکړه نه ده شوې. محرابي زیاتوي تر دې مخکې د افغانستان 3.5 میلیارډ شتمنیو 14 میلیونه ډالره ګټه کړې وه. کندهار کې د 19 کلنې نجلۍ مړی موندل شوی. د کندهار ځایي سرچینو رسنیو ته ویلي چې د دغې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د یوې 19 کلنې نجلۍ مړی موندل شوی. د سرچینې د معلوماتو له مخې د یادې نجلۍ مړی چې په مرموز ډول وژل شوی د مرغومي په 3 د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې موندل شوی دی. سرچینې زیاته کړې چې دا نجلۍ د شکنجې له امله وژل شوې. جسد یې په چادري کې پټ شوی او بیا د دښتې په یوه حوض کې موندل شوی دی. ځایي چارواکو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې تر اوسه د یادې نجلۍ هویت نه دی څرګند خو په اړه یې پلټنې روانې دي. په دې وروستیو کې په یو شمېر
شمېر ولایتونو کې مرموزې وژنې په بېسارې توګه زیاتې شوي چې ستر لاملونه یې کورنی تاوتریخوالی، جبري نکاح او شخصي دښمني بلل کېږي. ایران ویلي له پوهنتونونو منع شوو افغان نجونو سره همکارۍ ته چمتو دي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په یوه اعلامیه کې پرون شوې. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال سید رسول موسوي په تهران کې د افغانستان د سفارت سرپرست ورغوښتی و او د نجونو د پوهنتون د تړل کېدو په تړاو یې د ایران دریځ ورسره شریک کړ. موسوي په خپل ټویټر هم لیکلي چې هیواد یې چمتو دی افغان محصلینو نجونو له انلاین زده کړې ورکړي او ترڅنګ یې د ایران له موجوده امکاناتو او پوهنتونونو په استفادې ورته د درسونو زمینه برابره کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي اسلامي امارت د افغان ښځو له ځپلو لاس واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان د اسلامي امارت د هغې پرېکړې پر وړاندې غبرګون ښودلی چې له مخې یې کورنیو او بهرنیو نادولتي موسسو ته سپارښتنه شوې څو تر بل امر پورې د ښځینه کارکوونکو کار وځنډوي. د بخښنې نړیوال سازمان دا پرېکړه په سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې د ښځو د حذفولو لپاره د اسلامي امارت د افسوس وړ یوه بله هڅه بللې او ټینګار یې کړی دی چې باید له واک نه ناوړه ګټه وانخیستلی شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا پرېکړه په سیاسي، ټولنیزه او اقتصادي برخو کې د ښځو د حذفولو لپاره د اسلامي امارت د افسوس وړ یوه بله هڅه بللې او ټینګار یې کړی دی چې باید له واک نه ناوړه ګټه اخیستنه پای ته ورسوي. دغه سازمان پر اسلامي امارت غږ کړی چې ژر تر ژره د خپله پرېکړه بیرته واخلي او د نړیوالو بشري قوانینو پر بنسټ د ټولو افغانانو په تیره ښځو ته د کار حق ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې اسلامي امارت باید په دوامداره توګه د افغان ښځو ځپل پای ته ورسوي او هغوی ته باید د خپلو حقونو غوښتلو او ترې د دفاع له کبله سزا ورنه کړل شي. ترکیه وایي د اوکراین جګړه په اسانۍ پای ته نه رسیږي. ترکیه پرون شنبه دا ومنله چې په اوکراین کې د روسیې جګړه به سر له دې چې انقره د کیف او مسکو ترمنځ د سولې د خبرو ته تنظیمولو لپاره هڅې کوي په اسانۍ پای ته ونه رسیږي. ترکیه چې د تور سمندرګي له لارې له دغو دواړو هیوادونو سره دوستانه اړیکې پالي د یوه اوربند رامنځته کېدو لپاره یې د یوه ناپیېلي هیواد په توګه دریځ غوره کړی دی. د ترکیې وزارت دفاع وزیر خلوصي اکار په انقره کې د روان کال په وروستي خبري کنفرانس کې ویل داسې ښکاري چې دغه جګړه به اسانه ختمه نه شي. اکار زیاته کړه دا به تېروتنه نه وي چې ووایو زموږ د ټولو له خیر ښېګڼې او د یو اوربند لپاره غوښتنې سره سره داسې ښکاري چې دغه جګړه به په 2023 کال کې هم دوام وکړي. روسیې د روان میلادي کال د فبرورۍ په 24 پر اوکراین په بې دلیله یرغل سره دغه پرېکړه پیل کړې چې په نتیجه کې یې دې هیواد ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځای او تر بیا نورو خبرونو د خدای په امان ښې چارې ولرئ.